حسین علیه السلام وای دې زنادقه و شیګانو وای زه شهید کړلم د تا کتاب وای امام حسین علیه السلام خپل وای دې رافضیانو مجوسیان وای زه شهید کړلم. صبر واوره خو راشه که امام حسین شیعه شهید کړی مو زه یایم ته لعنت ونې کوه. صحیح دی؟ راځه وایه هغه باندې لعنت وکړي خدای هغه باندې لعنت وکړي ته چې امام حسین علیه السلام قاتل کې احساس اسکي وایه څه بشمو تاسې یوه خبره پکې کړې وي تر غلی کېږه ما خبره واوره زه خبره درته کوم تاسې په یوه خبره کې د حسین علیه السلام په شهادت کې ګډون کړی وي تر قیامته دې لعنت وي ورباندې. شابسي آیا ای شابسي اوس ما پسې آیا خدای هغه باندې لعنت وکړي چې مولا حسین علیه السلام وینو کې لاسونه ککړ کړي وي وایه څه لعنت وي ورباندې. اله العالمین دې تر قیامته پورې لعنتونه ورباندې ووري. خدای هغه باندې لعنت وکړي چې د چا نه د نسل و. وایه غلی نه شي چې هر څوک په خپل ځانو لعنت وایست او لعنتیانو کسا کنه کاری صاحب ورک شوی کنه دا یزید خیچوز وایو کنه خدای پاک سریال نه کوي وای یو دقیقه لګي ونازل وقس مسلمانانو وقس کاری وقت درکو اعلان واغسنو دا خبره ته ولې غوږ نه نیسي. اعلام الوراء باعلام الهدى دي شيخ طبرسي كتاب دي ده لوی معتمد اول جلده 440 صفحه ده مسلمانانو وګورئ کتاب کې وګوره. ودرېږه چې اوس درته وښیم چې چا شهید کړی ده. صبر وکړه اوس همدې ته واغسه ولې دومره ایمان و غیرت در پکې نسته. غوږ ونیسه فقال الحسين عليه السلام وقسه عرفانه وقسه مرماني فقال سفين ځان ته اختیار او دي زنديق اولاده غوږ نیسي که نه نیسي او دي وزي بچیا د وزي ناستا صبر وکړه ما بیان واوره دا مو بچانو غیرت پسې کله کتاب دې درته ښیم بیا منډې وږې بیا غوږ نه نیسي اوس غوږ ونیسه. فقال حسين عليه السلام وقد خذلتنا شيعتنا خپل کتاب د خپل امام و محدث دی وایي وقد خذلتنا شيعتنا تر قیامت دې په تاسې لعنت وشي امام حسین علیه السلام په متکلم رسولی. آفرین چې امام حسین علیه السلام لعنت کړی وي هغه نه قیامت پورې نه لعنت وي چې چونه شوی بیا په لعنت وي. حسین خپله وایي زه شیعه و شهید کړلم. خو صحیح دی کنه اوس تو ته مو ویل چې خو څه شیعه و شهید کړی دی صحیح شو پس زه ته اوس دا یم چې لعنت کړی ووایه ورته تر قیامته دې په شیعه و لعنت ووایه. خدایه قیامت د په هغو باندې لعنت وي چې یزید چا ناصر سره تعلق راللو عمر عمر سعد امام حسین علیه السلام وایي چې زه وایي شیعه و شهید وایي ورته په شیعه و لعنت صبر وکړه خدایه هغو باندې لعنت وکړي چې چا د دینه باغ پیدا غصب کړی دی. خدایه هغو باندې لعنت وکړي چې چا د امام دې درته وایي وای زه شیعه و ملعونین و شهید کړلم. امام دې درته وایي او ته په باغ پیدک پسې سریخ وې. وقد خذلتنا شيعتنا امام دې درته وایي دا به دې تاسې ښکاره کوو که دې رب رضا وسې تاسې ټول عمر خیانت کړی ده له هغه خلقو سره. دې سړي زوی سه په خپله دې ویل چې په شیعه باندې لعنته خلاصه سو خبره اوس بلې خوا ته ولې تښتې. د دوی دغه لوی دا یې په غوږ کې ورکړي چې ګورې چې کله کتاب در پسې راواخیستل غوږ مه ورته نیسئ. دا یې په غوږ خبرې کې ورکړي چې کتاب یې در پسې راواخیستل خبرې غوږ ورته مه نیسئ. یوه خبره لږې ما خبره واوره یوه خبره کوو نرمه خبره کوو ته لږ واچوه دا وتړئ په زنجیرانو لوی زنجیر غاړې ته ور واچوئ لوی زنجیر. یوه خبره کوو یوه خبره میوټ ما کوه میوټ ما کوه چې درته ومې ویل غوږ ونیسه غوږ به نیسې. خبره کوه ته راغللې ته پیغمبر یې څه ته یې څه دا وټو حکومت چالو کېږم چالو کېږم نه ته لغلی شه ته زه الله جل وعلا غوږ سنو میوټ ما لګوه میوټ تاسې غوږ ونیسه د امام حسین علیه السلام غوږ ونیسه نو غوږ ونیسه زه خبره خلاصه کړم. زه ماویا طرف نه راغلی یم ولې اور در پکې بل ده مو وایه چې ماویا طرف غوږ ونیسه وایه چې ماویا طرف نه راغلی یم خپل نه غوږ ونیسه او د زندیق زو غوږ ونیسه خپل نه ځکه نه
د صحابه و توهین مکه بل نه ځکه نشي ویلی چې هغوی د لما سره زه د حسین علیه السلام د مهدي له طرفه زه تاسو ته پیغمبر راغلی یم پیاموړونکی راغلی یم چې دا دې بړه خدای لعنت وکړي تا په کتابو مسلمان و نه مسلمان دي نه قرآن ایتونه د خدای لعنت وکړي تا په کتابو خدای لعنت ولا حول ولا قوة کتابونه تو راخستي دي دا همدا توهین به اوس کوې بچو همدا توهین به اوس بچو دا به اوس کور ته ځي په کور کې به هم ځمکه داسې در باندې راتاوي زه د امام حسین علیه السلام له طرفه بالکل تاسو ته پیغمبر راغلی دا اوس د موږ بعضې ځناور دا فکر ونه کړ چې قاري صاحب ځان ته پیغمبر وویل پیغمبر یعنې پیام وړونکی پیغام رسونکی په معنا درته وایم د امام حسین علیه السلام پیغام د روافظو مجوسیانو ته مې راوړی ده چې تا عقیده د کفر ده ایمان دې نسته په قرآن ایمان نه لري په پیغمبر ایمان نه لري د دې دپاره یې درته رالیږلی یم مهدي درته رالیږلی یم Carito, muertos, muertos. الله أكبر استغفر الله الله أكبر Malayo tu kay to malayo tu. Maki ko to buwan di pus. Kay to di may ko sa mar tra ka د نرګسي حق دې ادا کړل د مهدي حق دې ادا کړل د چا حق دې ادا کړل di may ang pus to mar di may. ها وامورېده دغه کافر ته بیا څوک ورځه موږ غواړو چې په خپله خوله باندې مو د خپل کفر خلقو ته ښکاره کړي او بیا خلق راته ونه وایي چې قاري صاحب ولې دې خلقو ته کافر وایي وی کافر چې چا تربیت درکړی هغه هم کافر ده او چې څوک مسلمان درته وایي هغه هم کافر ده قسم په الله مکه اوس داسې په خپله خوله باندې ښه اقرار وکړي او دا کفر مو ښکاره کړي دا د کلیسا مزدوران نه دي دا د کلیسا جاسوسان دا د کلیسا جاسوسان نه دي دا د سکاټ میلر زمان بیا وایي دا شیو ورته کافر وایي مکه اوس په خپله خوله باندې دوی دلته ځان ښکاره کړي دا خلک ورباندې پوسې وي ګوري چې دا دغه کافر دي چې تر یهودو و نصاراو بدتر کافر دي له مجوسیانو سره مو سر ده مجوسیان دوی ته اوس دا زړه سي درد ورکوي دا کنځلې خو دلته مې دوی د امامانو دښمنان ثابت کړل د امام حسین علیه السلام تاسې دا کتابونه وګورئ مسلم ابن عقیل وایي حسین علیه السلام وایي زه شیعه وشهید کړم او حسین علیه السلام لاړ څه کور ته شیعه وایي د تا د قتل اراده لري امام حسین علیه السلام خپله د تا کتاب وایي موږ چا راوغوښتلو هغو خلقو وایي شهیدان کړلو چا راوغوښتلو همغو خلقو شهیدان کړلو همغه خلقو په شهادت باندې ورسولو دا به د زه نور هم دا کتاب والله چې ژوندی یم د اهل بیتو دښمنان به مو ثابتومه په دې کنځلو نه خلاصېږي په دې توهین و سپکاوي نه خلاصېږي په توهین او په سپکاوي باندې والله که خلاص او دا دی الله غټ احسان او فضل او کرم د سی په خپل خلو دلته راسي اقرار دی کفر وکړي کفر مخکاره کړي بیا لارسي موږ ته ما وایي اساس ته قاری صاحب ته خلکو ته کافر وایي دی بړه چنار شیعه وسي تا ته څوک مسلمان وایي په خدای قسم کافر ده تا ته چې څوک مسلمان وایي په خدای مې قسم یا غم کافر ده راځه کتاب خو به دې منې امام دې منې امام دې درته وایي زه شیعه و شهید کړی یم ته بیا بل ځای ته منډه واخلې بل ځای ته منډه واخلې بل ځای ته منډه واخلې